باندې سبا کړله چشم په نشو د ماشو باندې سبا کړله چشم په نشو د ماشو باندې سبا کړله چا دړه کوډله کې چیلې وکړې چا د ملنګۍ په ژوند کې شپې وکړې چا دړه کوډله کې چیلې وکړې چا د ملنګۍ په ژوند کې شپې خوا د زورورو په کمزورو یخه نه شوله خوا د زورورو په کمزورو یخه نه شوله چا په مزدورۍ د بل خولې وکړې چا د ملنګۍ په ژوند کې شپې وکړې چا په مزدورۍ د بل خولې وکړې چا د ملنګۍ په ژوند کې شپې
خوشحاله ونوه ولکه د زیړې زرغونې د اسمان غاړه راځي به کله وای د مینې یاره راځي به کله الله دې لاس په نیم ځاله ولګوي راځي به کله د مینې یاره و د پهلوان خواله ورځمه راځي به کله و د پهلوان خواله ورځمه راځي به کله دا مختصر خو یم مزه نه کوي مینه راځي به کله خاطر د پاره راځي به کله لار شیره خربوزه سیر وکړه پیسې خل درکوي د جان اغا خواله ورځمه راځي به کله په دوه کسه یو زرګون راکمینه راځي به کله راکوه غاړه او راځي د مهري یاره او راځي به کله توی به وروره ته دوا کوه مینه راځي به کله وای د مینې یاره او راځي به کله دغه قاسم اشنا ته وایه راځي به کله هغه د جرګو ګټه دې راکه نن مینه راځي به شرطا ته د سوایم راځي به کله ستا د قسم نن صداقت وکړه مینه راځي به کله د مینې یاره او راځي
لیوانه یا ته موږ ته د پیاسو تمه لري موږ د خلکو نه اخلو کور دې وران شه وره تاسو به موږ تکړی موږ یې د تاسو نه اخلو موږ خو د خلکو نه روپۍ اخلو څوک وایي چې له ویې وو داسې ویې وه نابلانه سړی ووایي دا وټکوو داسې ویې وه د دې وګل په غرو کې ناست لکه زمریان څنګه انګریز نه مني پاک مسلمانان سعید دی لیوانه اگه سعید سر یې وخوځوه وطن ټول درنه لوګی شم انګریز نه مني پاک مسلمانان دی انګریز نه مني بېګا مې خوب کې ستا نښتر لیدلی دي نه انګریز نه مني پاک مسلمانان دي انګریز نه مني و د دې وګل غرونو له لار شه انګریز نه مني پاک مسلمانان دي انګریز نه مني وسپینې کوترې وله وړي کې راځي نه انګریز نه مني پاک مسلمانان دی انګریز دوی به ویره نورې پرېږده انګریز نه مني پاک مسلمانان دی انګریز نه مني ډېرې مصري سړي تیاره یادوي نه انګریز نه مني پاک مسلمانان دي انګریز سړی دی یار وایم ستړی انګریز نه مني پاک مسلمانان دي انګریز نه مني وګوره کنه عزت یې درکړه کنه بس کېده نشته نرشې ده زم 10-15 ورځې زموږ قرآن مې د کور نه نه راوځي او نن به دې خلکو ته سیال وګورم د الله پر ځای وکړئ دا ستاسې په الله انسان دی الله رضا به کوم به مولا نواب ته ولې نه کوه مولا پیسې راکوئ مخکې دې ډېرې واخېستې مخکې دې ډېرې واخېستې خو دا دا راکړه دي نه خبره واوره ما راوستې دي کوم سړي ښځې سره څه معامله کړې وه ښځې ورله سلګو ورکړه هغې ما د الله رضا لپاره وکولې الله رضا لپاره وکړه
څه